اسلامي امارت وایي داعش په افغانستان کې هیڅ واک نه لري او ځپل شوي. السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د داعش د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې له جوړېدو سره مهاله اسلامي امارت وایي چې دغه ډله یې ځپلې او په افغانستان کې هیڅ واک نه لري. د امارت اسلامي ویان ذبیح الله مجاهد ټلو نیوز ته ویلي چې په سیمه کې د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان پورې تړاو نه لري. د اسلامي امارت ویان په دې هکله زیاتوي داعش په افغانستان کې ګواښ نه دی او ځواک هم نه لري، بلکې سخت ځپل شوي او نور د افغانستان له خاورې نور ګواښ نه حسابیږي. دا چې د دې پایلې په سیمه ییزه کچه څومره دي په موږ پورې اړه نه لري، خو موږ ډاډه یو چې د داعش کارنده په افغانستان کې خطر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوشنبه د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې د ترهګریزو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه. د سیاسي چارو شنونکي فضل الرحمن اوریا په دې هکله وایي زموږ په سیمه کې د داعش مرکزونه د پاکستان د بلوچستان په سیمه کې موجود دي چې دا مرکز د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. اړتیا ده چې افغانستان دغه ګواښ پر وړاندې د بیلابیلو هیوادونو له ملاتړ برخمن شي. د سیاسي چارو بل شنونکی سلیم بیکر هم څرګندوي په افغانستان کې د یونما د دفترونو کار غځول حتمي دي، ځکه چې یونما نه یوازې په تیرو 3 کلونو کې بلکې په وروستیو کلونو کې هم افغانستان ته د پام وړ مرستې رسولې دي.